السلام علیکم تمه ده چې روغ او جوړ به وي یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره چې څنګه مونږ د فای نټورک نومه مرحله بشپړ کړو یعنې نومه مرحله ولې مونږ ته په هغه حالت کې پاتې وي پروسس حالت کې ولې مونږ نومه مرحله نه بشپړه کیږي علت یې څه دی وجه یې څه ده اکثره کسانو دغه غوښتنه کوله چې مونږ د فای نټورک نومه مرحله نه بشپړه کیږي یعنې نه کمپلیټ کیږي دغسې په پروسس حالت کې پاتې وي د دغې علت او وجه یې څه ده راځو دغه طریقه درته سټیپ بای سټیپ ټوله درته ښیم نو ملګرو ویډیو سکیپ کوئ ما چې پر ویډیو پوه شئ چې د نومه مرحله ولې مونږه نشو بشپړولی ولې نه بشپړه کیږي ځکه چې ډېرو کسانو ته یې اوس هم لیکلي دي په نومه مرحله کې چې کنګراجولیشن مقصد تاسو ته د مبارک وي نو ولې مونږ نومه مرحله بیا پروسس حالت کې پاتې وي دا ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ درته ښایم ملګرو که تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک در سره ورکړئ چې نورې ویډیوګانې زه د فای نټورک یا د نورې موبایل سافټویر په باره کې درته اپلوډ کوم د دې لپاره تاسو په سبسکرایب او په سبسکرایب کې د آل بټن باندې کلیک کړئ راځو پر ویډیو فایل کوو را به شئ تاسو ملګرو فای اکاونټ به راخلاص کړئ کله چې تاسو فای اکاونټ فای نټورک راخلاص شي نو ملګرو اوس به مونږ ته فای نټورک اکاونټ بالکل راخلاص شو تاسو کتلی شئ چې مونږ ته فای نټورک راخلاص شو بیا ملګرو تاسو څه وکړئ را به شئ د دې لپاره پر همدغه ځای کې ته درې ډاټس بټن چې دي پر همدغه ځای درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ کله چې پر درې ډاټس بټن باندې کلیک وکړل بیا به تاسو راشئ ملګرو پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ چې مونږ وګورو چې د نومه مرحله کې څه روان دي کله چې پر همدغه ځای تاسو کلیک وکړو لږ ورته منتظریږو راځو پر همدغه ځای باندې کلیک کوو کله چې پر همدغه ځای باندې کلیک وکړو نو اوس تاسو کتلی شئ چې زما نومه مرحله هم نه ده بشپړه شوې دغه مې دویم اکاونټ دی لومړی اکاونټ کې مې ټولې مرحلې بشپړې شوې دي هغه کې مې فای کومې کرنسیان چې دي هغه هم بیخي زیات دي او هم والټ ته هم وختي دي دغه مې دویم اکاونټ دی او دریم اکاونټ هم لرم په دویم اکاونټ کې راسره دغه مرحله نه ده بشپړه شوې دا ډېرو کسانو ستونزه وه او زما هم ستونزه ده په دغه ځای کې تاسو کتلی شئ چې مونږ ته یې کنګراجولیشن لیکلی مقصد مبارک مشه خو وجه یې څه ده چې مونږ ته بشپړه کیږي نه د نومه مرحله بشپړه کیږي ولې نه کیو ای سی فاس ده د نورې مرحلې فاس دي فای مرحله فاس ده نو ولې مونږ ته نومه مرحله نه بشپړه کیږي دې علت او وجه څه ده نو ملګرو تاسو به یو واره بیک شاته راشئ بیا چې کله شاته راغلی تاسو به دلته نو را به شئ په دغه دویم یو باندې به کلیک وکړئ دلته یوه مسله پر همدغه ځای کې دغه وي چې دلته مونږ څومره وخت ورکړی دی شپږ مون مقصد دلته تاسو شپږ مون ورکړی دی تاسو دلته کتلی شئ دغه نو دغه به ماته شپږ میاشتې وروسته کمپلیټ کیږي نومه مرحله یو علت یې دغه دی چې څومره وخت ما ورکړی دی شپږ میاشتې او که چا یو اړ ورکړی وي کیو ای سی کړی وي بیا ورته شاته نه راځي دې ځای ته یا شپږو میاشتو ته یا درې کاله ورکړی وي که کیو ای سی پاس نه وي نو دغه تر زره دغه 2 ویک ته راولی مقصد که ما خو اوس د کیو ای سی مې چې پاس کړې ده 3 میاشتې 4 میاشتې تقریبا کېږي چې دغه اکاونټ لینک مې کیو ای سی مې کړې ده نو اوس ما تقریبا 2 میاشتې پاتې دي چې یعنې وروسته ما ته کیو ای سی نومه مرحله بشپړ شي یعنې پروسس حالت نه به واوړي ځکه چې دلته موږ 6 میاشتې ورکړي او دغه 100% بالکل همدغه ځای باندې صحیح دی دغه 100% کړی دا به یا شاته وي یا به مخته وي دا به تاسو 100% ته راوړی او یا هغه ما دغه ځای ته راوستلی په اول اکاونټ کې ما بیخته راوستلی دی نو په اول اکاونټ کې ویسي مې بالکل بشپړه شوې ده نو دغه مې دې ځای ته راوسته 2 میاشتې بعد زما دغه علت ختمیږي یا بل علت یې کوم علت دی تاسو بیا راخلاص کړئ تاسو به پای براوزر راخلاص کړئ زه راځم پای براوزر راخلاصوم را به شئ تاسو پای براوزر به راخلاص کړئ کله چې تاسو فای براوزر راخلاص کړئ تاسو به هغه 24 عدده کوډ چې کوم تاسو سره و هغه به هم راواخلئ زه هم راځم هغه 24 عدده کوډ راخلم نو ملګرو کله چې تاسو پای براوزر راخلاص کړو بیا به تاسو والټ ته راشئ والټ باندې به کلیک وکړئ کله چې پر والټ باندې کلیک وکړو نو تاسو څخه دلته هماغه 24 عدده کوډ غواړي چې تاسو کله کیو ای سی نه مخته ساتلی وي زه دلته ورکوم 24 عدده کوډ زه راځم 24 عدده کوډ ورکوم نو تاسو دا کتلی شئ چې نومه مرحله پاس نشي نو موږ ته د فای براوزر ته کوم فای چې دی کومې کرنسۍ چې دی هغه موږ ته نه راوړي نو تاسو دلته کتلی شئ ملګرو چې دلته زموږ ته دلته څه لیکل دي تاسو ته یو بهترین طریقه ښیم که چېرته دغه موږ د فای نټورک سره یو شان نه وي نو موږ ته هم نه بشپړې کېږي نو تاسو دلته کتلی شئ چې دلته څه لیکلي دي سی ایچ بي لیکلی دی ښه نو تاسو کتلی شئ سی ایچ بي لیکلی دی اوس زه راځم فای نټورک ته فای نټورک ته چې تاسو راغلی را به شئ زه راځم دلته ماته سی ایچ بي لیکلی راځم فای نټورک ته کله چې پای نټورک راخلاص کړو نو را به شئ تاسو پر همدغه 3 ډاټس بټن باندې به بیا کلیک وکړئ نو بیا به دغه دویم باندې کلیک وکړئ را به شئ تاسو په خپلې هغه مرحلې راواړوئ را به شئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ اوس تاسو کتلی شئ ملګرو را به شئ تاسو
دریمې مرحلې ته. کله چې تاسو دریمې مرحلې ته راغلی دلته موږ ته هلته لیکلي وو چې CHB تاسو دلته کتلی شئ چې دلته هم څه لیکل دي CHB. که چېرته موږ د فای براوزر په همدغه ځای کې هلته CHB او دغه ځای کې بدل ورسره نو موږ ته د دې له وجې هم کوېسچن بشپړه کېږي. نو اوس به تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې تا خو نوه مرحله نه ده پاس شوې ده نو تا خو د فای براوزر سره CHB دی او په پای نټورک کې هم CHB دی. تاسو داسې کتلی شئ نو زما مشکل په همدغه نوه مرحله کې ځکه نه پاس کېږي چې ما ورته څومره وخت ورکړی و 6 میاشتې ما وخت ورکړی و. په دغه دلې وجې ما نوه مرحله نه پاس کېږي. که چېرې زما 6 میاشتې په ترتیب سره وځي نو زما فای نټورک نوه مرحله به هم پاس شي. دلته ما 6 میاشتې ورکړې دي او تقریبا 2 میاشتې ورته پاتې ځکه 4 میاشتې مخکې ما فای نټورک ویسي کړې ده یا تقریبا همدغه دومره ټیم کېږي. که دلته 204 اتیا نو ما څخه دومره غمره فای پاتې شوی دی ځکه زه ورته ډېر وخت دې اکاونټ ته نه یم داخل شوی. نو 6 میاشتې کله پوره شي زما کویسي به پاس شي ځکه چې فای براوزر کې ستونزه نه لرم. او بل تاسو راشئ په فای براوزر کې ډېرو کسانو بله پوښتنه کوله چې فای براوزر کې همدغه ځای څه ته وایي. زه یې درته چیک مارک کړم همدغه ځای کې د موږ ته دویم اکاونټ ډېره کړی. نو تاسو به راشئ پر همدغه ځای باندې چې کله تاسو کلیک وکړو زه راځم پر همدغه ځای باندې کلیک کوم. که چېرته دغه پای د لاندې ونې به کلیک وکړئ. کله چې پر لاندې باندې کلیک وکړو موږ به دلته وګورو چې دغه هم د هغه سره سیخ دی که نه CHB دی او که نه دی وي. تاسو دلته دغه کتلی شئ دا هم ورسره CHB راغلی دی. نو دغه تاسو وګورئ CHB دلته هم CHB راغلی دی. نو بالکل زما مشکل په نوه مرحله چې نفس کېږي هغه په 6 میاشتو کې دی چې ما 6 مون ورکړی و ځکه نفس کېږي. نو دا هم ورسره یو شان دی. دغه تاسو د دې لپاره دی چې تاسو خپله فیصدي هر څه پکې کتلی شئ څومره پکې مخته تللي څومره پکې نه یې مخته تللي څه خلته پکې تاسو روان یې. زه بالکل په دغه اکاونټ کې سم روان یم بالکل قوي روان یم. که ما ته که چېرې پاس شي نو ما ته 2 میاشتې وځي نو ما ته په اتوماتیک ډول کویسي پاس کېږي ځکه چې زما فیصدي هر څه پکې صحیح روان دي. نو دغه وه یوه بهترینه ښکلې ویډیو چې تاسو د فای نټورک نوې مرحلې څخه خبر شئ. ډېرو کسانو دا تشویش و چې مونږ له نوې مرحلې څخه ځورېږو چې دا ولې نه پاس کېږي. ورته ځورېږئ مه ټینشن مه ورته وهئ ځکه چې دا ورو په ورو پاس کېږي. ټولو کسانو ته پاس کېږي هېڅ ټینشن مه وایئ. نو تر بله ویډیو پورې تر خدای په امان یوټیوب چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. مننه.